جی ګرانو عزتمندو څنګه چې تاسو ته پته ده اسامه سخي ډېرې سندرې دي او ډېرې سندرې ډېرې مخکې تللي دي ډېرې زیاتې مشهورې شوي هم دي خو د دوی یو ډېره ښایسته سندره ده د اټک نه چې راواوړې چارسدې له به راځې او شپې له به راځې جانانه شپې له به راځې نو دوی ټولو مینوالو ته بلنه ورکوي چې کله د اټک نه راواوړئ نو چارسدې ته خامخا راځئ او میلمستیا له شپې له اسامه سخي ته خامخا راځئ دا سندره جي ستاسو ډېره ښایسته سندرې ده که انت راستایي تاسو زموږ مینوالو ته وړاندې کړه نو ضرور ویلی نه په سر سترګو به دې انشاءالله ډالې کړم واټک نه چې راوړې چارسدې له به راځې شپې له به راځې جانانه شپې له به راځې اټک نه چې راوړې چارسدې له به راځې شپې له به راځې جانانه شپې له به راځې خدای زما جانان زما کې شپې له به راځې جانان شپې له به راځې چې زما نشي بیا دې تورې خورې شي نه شپې له به راځې جانان شپې له به راځې اټک نه چې راوړې چارسدې له به راځې شپې له به راځې جانان شپې له به راځې ډېر ښه ډېر اعلی ښه دا راته ووایه جي دا بلنه دا ویلکم دا چا چا دپاره دی جي دا هغه خلکو دپاره دي کوم چې ما سره مینه ساتي کوم زما وروڼې دي زما کوم ملګري دي ټولو دپاره د چارسدې خلک خاص میلمستوب کې یاد دي نو دا ما ځکه ویلیم دی جی ګرانو عزتمندو څنګه چې تاسو اسامه سخي نه دا واورېدله چې د چارسدې خلک ډېر میلمه دوست خلک دي ډېره مینه ناک خلک دي په دې کې هېڅ شک نشته او ګو چې څه وخت کې مونږ صرف د چارسدې نه د پوره د کیپي خبره مونږ کوو پوره د خیبر پښتونخوا خبره مونږ کوو نو زمونږ مشران چې دي مشرانو یو تاریخ جوړ کړی دی په پوره دنیا کې دا خبره ډېره زیاته مشهوره ده چې کوم ځای پښتون دی نو هلته کې مینه ده هلته میلمستیا ده او دا به هم تاسو اورېدلي چې د پښتون هغه وي چې د چا دسترخوان چې دی هغه ډېر غټ وي نو خامخا د پښتنو دا یو پهچان دی چې پښتانه خپل میلمه ته ډېر خیال کوي د خپل میلمه ډېر زیات قدر او عزت کوي نو دا خلک د چارسدې هم هغه پښتانه دي چې دوی خپل میلمنو ته ډېر په قدر ګوري ښه دا راته ووایه جي اسامه سخي نن سبا سندرو څه پوزیشن دی او ایونټس چې دي په دې ورځو کې کم شوي دي که څه حساب دی ایونټس خو کم شوي دي دې ورځو کې او زما مطابق سره فن هم لږ چینج شوي دی دا ولې څه کوئ نن سبا تاسو الحمدلله الله لوی مطلب الله ذات خو ډېر لوی دی داسې هېڅ قسمه مطلب کمتري نه ده راغلې رزق کې یا دغه کې خو دا نه چې لکه هغه ماحول مطابق نن ټیک ټاک دور شو د 2022 نه دی خوا د خاص کر د 19 نه دی خوا ډېر چینج شو زموږ دا فیلډ ټیک ټاک دور شو نو بس زه به الله نه همیشه دعا کوم چې ښه طرف ته لاړ شي او بل زما دومره اکسپیرینس هم داسې پکې خاص نه چې دا ښه طرف ته روان دی یا بد طرف اسامه دا به تاسو ته پته وي چې جینۍ نه څه وخت کې تپوس وکړي چې ستا عمر څومره دی نو ډېره خفه کېږي او چې د هلک نه دا تپوس وکړي چې ستا تنخوا څونه ده انکم دې څومره دی نو هلک په دې خبره ډېر زیات خفه کېږي خو تاسو ماشاءالله یو ډېر ښایسته ټیک ټاکر هم یئ او یو ډېر ښایسته سندرغاړی هم یئ خلک ډېر دا وایي چې اسامه چې دی لا ماشوم دی نو دا تپوس کول غواړم چې د دې ماشوم عمر څومره شه زما عمر خو خیر زه ښکارم ډېر مطلب یو نو ویټ او دغه دی خو زما خپل عمر بس څه کم 18 دی ریل مطلب لا 18 کمپلیټ شوی نه دی نه دی کمپلیټ شناختی کارت به خو لا نه جوړ ستاسو ما سټوډنټ کارت جوړ کړی دی